the emotions of people in their death throes and giving us a real human element that we don't get anywhere else. And I think that's what makes people fascinated by Pompeii. So who were they? هغه قوم چې الله تعالی د ډبرو باران ور باندې وکړي، هغه قوم چې الله تعالی مځکه ور باندې نسکوره کړه، د هغه قوم عذاب چې تر ننه پورې دنیا ته یو لوی عبرت دی. د حضرت لوط علیه السلام د قوم کیسه. حضرت لوط علیه السلام د حضرت ابراهیم علیه السلام وراره و. دوی دواړه په عراق کې اوسېدل. د دوی ځای په بابل باندې مشهور و. په بابل کې عام رواج بت پرستی و، حتی چې د ابراهیم علیه السلام کورنۍ هم په دې کې اخته وه. بالاخره الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته نبوت ورکړي تر څو خپل قوم ته د هدایت لارښوونه وکړي، خو قوم مخالفت ورسره وکړي. نمرود په اور کې واچوي او پلار یې د کور د شړلو ګاش ورته وکړي. د دوی په کورنۍ کې یوازې دوه کسانو په د باندې ایمان راوړی، یوه د بیبي حضرت ساره رضی الله تعالی عنها او یو حضرت لوط علیه السلام. بالاخره حضرت ابراهیم علیه السلام د خپلې بیبي او د حضرت لوط علیه السلام سره د عراق څخه شام ته هجرت وکړي. کله چې دوی د اردن سیند ته ورسېدل، د الله تعالی د حکم په اساس باندې حضرت ابراهیم علیه السلام د کنعان علاقې ته ولاړی. دا علاقه فلسطین ته نږدې وه او الله تعالی حضرت لوط علیه السلام ته نبوت ورکړي د سدوم د علاقې خلکو دپاره ولېږئ. د سدوم علاقه د فلسطین او د اردن په مابین کې وه. دا علاقه ډېره سرسبزه وه، هر ډول میوې او غلې پشکې ډېرې وې. په هغه وخت کې په ټوله نړۍ کې د سدوم خلک ډېر بدکاره او فساد کوونکي خلک وه. د دوی لویه ګناه هم جنس بازي وه. په سورة العلق کې الله تعالی د انسان یو عام عادت بیان کړی دی. الله تعالی فرمای کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. و انسان سرکشي شروع کی کله چې وویني چې هغه بل چاته محتاج نه دی. نو د سدوم په خلکو باندې الله تعالی خپل د نعمتو دروازې راخلاصې کړې وې. دوی د ډېر مال او دولت په نشه کې د ګناهونو داسې یو حد ته رسېدلې وه چې په غیر فطري ګناهونو باندې شروع وکړه، لکه لیواتت. دا ملعون کار په ټوله نړۍ کې په اول وار باندې د سدوم خلکو وکړي. د دوی څخه مخکې په ټوله نړۍ کې دا کار چا نه و کړی چې متاسفانه تر نن زموږ په ټولنه کې ډېر په تیزۍ سره روان دی. لوط علیه السلام خپل قوم ته وویل آیا تاسې داسې فحش کار کوئ چې تر تاسې مخکې په ټول جهان کې چا نه دی کړی؟ انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. تاسې راځئ نارینهو ته په شهوت سره او ښځې پرېږدئ، بلکې تاسې داسې قوم یاست چې تر خپل حده تېرېدونکي یاست. د حضرت لوط علیه السلام قوم حضرت لوط علیه السلام ته کوم معقول جواب ورنه کوي، بلکې آخر د عبثګویي په سبب یو بل ته وویل چې دا خلک یعنی حضرت لوط علیه السلام او هغه کسان چې په ده باندې ایمان راوړی د خپل کلي څخه یې وشړئ، ځکه دا خلک ډېر د پاکۍ او د صفایي دعوه کوي او موږ ته ګنده وایي. بیا په ګندهو کې د پاکو څه کار دی؟ کله چې د حضرت لوط علیه السلام قوم اصلاح نسو، په بدکاریو کې نور هم سخت سول، نو الله تعالی د عذاب دپاره 3 فرشتې راولېږلې، جبرائیل، میکائیل او اسرافیل، د ښکلو ځوانانو په شکل باندې. د لوط علیه السلام کور ته د میلمنو په شکل راغلی. کله چې قوم خبر سو چې ښکلي ځوانان راغلي دي، نو د لوط علیه السلام کور ته راغله د بدکارۍ په نیت. کله چې دوی کور ته داخلېدل، نو فرشتو خپل حقیقت وښودی. حضرت لوط علیه السلام ته یې وویل موږ د الله تعالی استاذ یو، دا قوم به سبا هلاک سي، ته او اهل دی ولاړ سئ، ستا ښځه به پاته کیږي او هغه به هلاکه سي. د شپې پټ ووځه او هیڅوک دې شاته نه ګوري. کله چې قوم د حضرت لوط علیه السلام کور ته ننوت، نو جبرائیل علیه السلام د دوی سترګې ړندې کړې. د لوط علیه السلام کور ته د ننوتلو قدرت د لاسه ورکوي. کله چې سهار سو، جبرائیل علیه السلام د ښار ټوله سیمه په خپل وزر کې پورته کړه، دونه یې پورته کړه چې په اسمان کې فرشتو د دې قوم د حیواناتو غږونه واورېدل. دا ټول ښار یې د هغه ولړ ځای څخه سرچپه راوغورځوئ. ځینې مفسرین لیکي
چې دا داسې ډبرې نه وې لکه د دنیا، بلکې په هره ډبره باندې د مجرم نوم لیکل سوی و، او الله تعالی دا ټول ښار هلاک کړ. بیا الله تعالی دا ټوله سیمه ډوبه کړه، او د دې سیمې پر ځای اوس یو بحر دی چې بحر المیت ورته وایي، چې دا ځای د فلسطین او د اردن په مابین کې قرار